السلام علیکم ورحمت الله. ګران لیدونکو، زه حضرت رحمان ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی. زموږ د نن ورځې درس دی د مطابقت په هکله دی. ګورئ، مساوات موږ په دوو برخو باندې ویشو. مساوات په څو برخو باندې موږ ویشو؟ په دوو برخو باندې ویشو چې یو ته یې مطابقت یایي او بل ته یې معادلې یایي. اوس نن مطابقت کې یو چې مطابقت څه ته وایي. مطابقت هغه عینیت چې د مساوات دواړه خوا یې د مجهول په هر قیمت باندې څنګه ده صدق وکړي. عینیت هم ورته وایي. مطابقت ته څه وایي؟ عینیت هم یایي. مطابقت هغه مساوات چې د مجهول په ټولو قیمتونو سره د مساوات دواړه خواوې څنګه یي مساوي راسي، یعنی صدق وکړي. ګورئ، مطابقتونه چې دي موږ په شپږو مشهورو ډولو باندې ویشل کیږي که نه. نور هم شته دي، مثلثاتي مطابقتونه دي، الجبري نور هم مطابقتونه شته. په مشهور شپږ ډولو باندې موږ ویشو چې لومړی ډول یې داسې ده چې A جمع B یا منفي کل په توان د n. دا n به کوم عدد اخیستلی سي؟ دا n مکمل عدد هم اخیستلی سي، تام هم اخیستلی سي، طبیعي هم اخیستلی سي. خو په کتابو کې هغه مکمل عددونه کلي خو خیر زیډ یعنی تام عددونه هم څنګه ده اخیستلی سي. ځکه که چېرته توان منفي سي مخرج ته یې موږ راوړو بیا یې شاپر کوو، فرق نه کوي. صحیح ده؟ نو د دې له وجې تام عددونو ته هم شاملولی شو دا n. خو په اصل کې په کتابونو کې n چې شي ته شامل ده ډبل یا هول نمبر ته یا نیچرل نمبر چې کوم هغه نمبر دی طبیعي نمبر یو ته شامل ده. په دغه کې A B دوه حقیقي عددونه دي او n چې شي دا نمبرونه دي. A B به څه شي وي؟ A B حقیقي عددونه دي، IR حقیقي عددونه دي. دا یې لومړی ګروپ دی. شپږو ګروپو باندې موږ ویشو. دوهم چې دا په دې ډول شکل لري چې A په توان د n منفي B په توان د n، چې په دغه کې هم n دغو دواړو شکلونو ته څنګه ده شامل ده. دا یې دوهم ګروپ ده. دریم ګروپ موږ سره په دې ډول ده چې A په توان د n جمع B په توان د n. په دغه حالت کې n څه ده؟ دا به کوم عددونو ته شامل وي؟ تاک عددونو ته، اوډ نمبر چې کوم ته یایي تاک عددونه. دلته به n کوم عددونو ته شامل یعنی n کوم قیمتونه اخیستی سي؟ تاک عددونه. او تاک عددونه چې دي په تام عددونو کې خو راځي په منفي طرف ته نه دي، یعنی مثبت عددونه دي. په کوم نمبرو کې راځي؟ په نیچرل یعنی طبیعي عددونو کې راځي. څلورم چې دا ګروپ د موږ سره مطابقتونه په دې ډول ده چې A په توان د n مثبت B په توان د n، یعنی عین دغه شکل ده. خو په دغه کې به n شامل کوم عددونو ته E یعنی ایون جفت عددونو ته به وي. دغه کې به کوم عددونه اخیستی سي؟ جفت عددونه به دغه مطابقت اخلي، یعنی د n ته دغه n به څه وي؟ جفت عددونه، دوه څلور داسې عددونه. پنځم ګروپ چې موږ سره کوم مطابقتونه دي هغه په دې ډول دي چې A جمع یا منفي B جمع منفي C کل په توان د n. همدغسې کیدای شي نور هم، یعنی د دغو دوه عددونو څخه څنګه زیات وي، درې سي C D. همدغسې پور زه به بل شکل هم درته ولیکم. A جمع یا منفي B که نه، B مثبت منفي C مثبت منفي D. همدغسې نور هم څنګه ده شکلونه به تللی سي. دا یې څوم ګروپ ده؟ پنځه. او شپږم ګروپ چې کوم د موږ سره مطابقتونه ده هغه د اویلر مطابقت ده چې مشهور ده، چې دا هم څنګه ده یو مشهور مطابقت ده. نو که چېرته تاسو غواړئ چې دغه مطابقتونو په تفصیل سره زده کړه وکړئ او دغه زده کړئ نو زموږ یوټیوب چینل کې د دغه مکملې ویډیوګانې شته، تاسو هغه درسره تعقیب کړئ. او د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پیج هم څنګه کولی شئ تاسو درسره پوره کولی شئ. او د دغو مطابقتونو په هکله موږ په یوټیوب کې مکمل د کورس لرو، نو تاسو کولی شئ چې هغه څنګه کوئ ترلاسه کړئ.